دا یو ډیره پخوانۍ کیسه ده چې په یو کلي کې سلطان نومې هلک اوسېږي. هغه سره کور کې خپله مور او د ده پلار نه وي، ولې چې هغه ورله چا مړ کړي. د سلطان پرورش د مور کړی وي او دی پخپله په هغه پټي کې زمینداري کوي کم چې ورته د پلار نه پاتې شوي. دی په ځنګل کې لرګي را ماتوي او کور ته تنور له راوړي. دا واله مورې خشاک مې درله روړو، تنور پې بلکه چې روټۍ پې پخې کې. زویه زه ویم چې زده کې درله واده وکړم، بس تنور به درله دا پخلی خپله ښځه وکړي، تر کمې به زه ژوندی یم. مورې که ته ماله ښځه م وکړې نو زه به بیا هم ستا د لاس روټۍ خورم او دومره زر رانه مړه کېږه ما. صبر وکړه، زه به ستا ټول ارمانونه پوره کوم. زویه خدای دې زر کامیاب که، زما تر سره دعا ده. سلطان ته چې د پلار نه کم پټۍ پاتې شوي هغه د ده د کور مخې ته وي او هم دې کې سلطان زمینداري کوي او خپل وخت پې تیروي. خو اوس د سلطان سوچ او ارادې ډېرې اوچتې وي. د سلطان د بچپن یو ملګری وي او هغه د سره د شراکت کاروبار باره کې پلانینګونه کوي. نو هغه سلطان پسې کور ته راشي. جوړ جهانگیر راغی. جهانگیر راغلی، زه هم ستا په انتظارو. ګوره سلطانه، که ته 100 کاله په دې پټي کې زمینداري وکړې نو څه به هم ترې جوړ نه کړې. په دې وجه درته زه وایم چې بس دا خرڅ کا او راځه یو ځای به کاروبار شروع کړو. داسې به بلا شي ځمکې بیا ځان له واخلې. یاره جهانګیره، دا ځمکه خرڅول خو داسې دي لکه چې د خپل پلاره ډوکې خرڅوم او زما خو د کاروبار څه تجربه هم نشته. ټول عمر مې دغه زمینداري کړې ده، زه به کاروبار څنګه کوم؟ ته هیڅ هم مه کوه مړه، هر څه به زه کوم. زما صرف داسې یو ملګری پکار دی چې ما سره پیسې یو ځای کړي او لږ شان لاس خپې را سره وخي. باقي زما تجربه شته په کاروبار کې، مال راته معلوم دی، هغه به را چلو او مارکیټ کې به یې خرڅوم. ته ګوره مړه، ډېره ترقي به وکړو. زه ټیک د جهانګیره، زه به خپلې مور سره په دې خبره مشوره وکم، بیا به زه تا ته ووایم. د سلطان هم کاروبار ته زړه کیږي، خو دې دا ځمکه خرڅول نه غواړي او د سره پیسې هم نه وي. په دغه کلي کې یو غټ غونډه هم اوسېږي، د کم چې غټه دیره وي او بلا ډاکوان وي ورسره. دا غونډه ډېر ظالم وي او دی د ټول کلي نه بته راټولوي. ښه نو تا زما کس ته سوې چې زه بته نه ورکوم، ولې روره بته به ولې نه ورکې؟ خیر خو دی صیبه، زما نه بته په کم قانون اخیستې کېږي. زه خو خپل محنت کوم او خپل حلال کاروبار کوم، په ما د چا بته نه راځي. دا فیصله به ته کې که زه؟ ته څوک چې ماله چیلنج راکې؟ په دې کلي کې چې کم تاجر کار کوي هغه به ماله هره میاشت بته راکوي، ګنې د دې کلي نه به ځي. نه صیبه، دا قانون زه نه منم. زه په خپلو پیسو مال راوړم او په خپله یې خرڅوم او د دوکان کرایه هم ورکوم. زه بتې متې نشم ورکولی. دا غونډه چې د ده خبرې واوري نو ډېر غوسه شي او خپل سپي ته وایي ورشه په ده ځان موړ کا. هغه سپی ولګي او دا کس وخرړی او مړی کی. په دې کلي زما راج دی چې څوک هم د بتې نه انکاري کیږي نو دا حل به وي. ورشې او سواري تیاره کې چې نن در سره زه په خپله وځم. ټیک ده صیبه، چې څنګه ستا خوښه یي. بیا سلطان خپل مور سره ناستی او هغې ته وایي مورې بس اوس راته ووایه زه څه وکم؟ دا ځمکه خرڅه کم او که نه بس زمینداري پکې کوم.
زما خو کاروبار ته زړه کیږي. زوی زمون خوخه گزاره کیږي بیا نور کاروبارونه سله کې هسې نه دې ځمکې نم ځان خلاص کې او بیا نور هم څونه کې. نه مورې کاروبار کې نن سبا ډیره ګټه ده. ټول خلک کاروبار کې مخکې لاړل او زه دغه شان وروسته پاتې شوم. په دې وجه ویم چې زم ورته ورودانګم چې کاروبار کې خشم نو بیا به ځان له ځمکې واخلم. بس ټیک ته زوی چې څنګه ستا خوښه یي چې څه دې هم ستا دي ته بسم الله وکړه زه به درته دعا کوم خدای به دې کامیاب کړي. ټیک د مورې به زه ورځم چې جهانګیر ته خبره وکم. سلطان له خپله مور اجازت ورکي چې ته ځمکه خرڅه کا او کاروبار پې شروع کا. په دغه کلي کې د تاجرانو یو بازاري په هغې کې ټول تاجران او سوداګران مالونه خرڅوي او دا د کاروبار اړی. دغه وخت هغه غونډه د بازار ته راشي کم چې د دې خلکو نه پته ټولوي. د دې غونډه په دې کلي کې یو غټ دهشتي نو دی چې د بازار ته راشي نو ټول خلک ورته متوجه شي او راټول شي. ټول تاجران ما ته متوجه شي او زما خبره په کلو غوږونو واورئ. دغه ټیم سلطان مغه ملګري له رواني نو په دغه بازار تیریږي نو دی مغه خلک وویني چې غونډه ته راټول شوي. کم کسان چې دې کلي کې تجارت کوي او کاروبار کوي نو هغه به هره میاشت ماله بته راکوي. زما کس په راځي او ټولو نه به بته راټولوي. کو چام بته ورکولو نه انکار وکړو نو هغه سره به دوه لارې وي چې یا به خپل مال د دې ځای نه اوچتوي او ځي به او یا به مرګ ته تیاریږي. سلطان چې دا خبرې ووري نو ځان سره وایي اله د دې څه مطلب دا خو کلو بدماشي شوه لکه دا خلک په پیسې دله ګټي. زم چې جهانګیر ته خبره وکم. په دغه کلي کې قادر جان نومې سړی وموسیږي. د هغه یو خشته لوري او هغې چې کومو خلکو له ورکړي وي نو هغې ورکره راغلي وي او ورته وایي ګوره قادر جانه کم ټیم چې ما ستا لور خپل زوی له کوله نو هغه ټیم ته ښه وې. اوس چې ستا زوی جوارو کې هر څه بیلل نو د هغې زه نیم ذمهوار. مونږ خو به نیټې لاله راځو چې کله ته خپلې لور له شل تولې کالې وکې او ښه ډېر سامانونه ورله وکې ولې چې زما دغه یو زوی دی. وروره دا یو زوی خو زمان دی نو زه څه وکم خلکو له اوږو ته وخېجم. ما خو خپله لور تاسو له رشته کې درکړې ده په څه سودا کې خو مې نه ده درکړې چې ته زما نه دومره غټ ډیمانډونه کې زما به دومره وس یا کیږي یا نه. د زړه ټوکړه در کوم بس دغه ډېره ده که نه. نه که نه قادر جانه په تش لاس او تش اخلاص باندې څه نه کېږي. مونږ خو به نیټه هله کېدو چې ته دې هر څه ته غاړه کېدې کنې مونږ به دا رشته بیا مجبورن ختموو. او کنه وروره زما زوی خو په لکاو کې یو دی او زمون کور هم ډېر ښایسته دی. زمون کور ته به هغه جینۍ راځي چې ښه قیمتي لوښې لرګي ورسره. بس قادر جانه ته پې سوچ وکړه مونږ ته به بیا وویل هغې پورې به مونږ ستا انتظار کوو. اوس درنه مونږ ورځو د خدای په امان. چې دا خلک د قادر جان د کور نه لاړ شي نو قادر جان ته ښځه وایي یا سړی اوس په څه کوو د دې خلکو خو ډېر غټ ډیمانډونه دي. څه ووایم ښځې ما سره چې څه هغه خو ستا زوی په جوارو کې بیلل. اوس خو زه کنګال یم دومره هر څه لور له نشم کولی. زه خو ویم دا زوی د عربو ته مزدورۍ له ولېږه کیدای شي سړی ته جوړ شي او زموږ حالات هم ټیک شي. ستا زوی د دې قابل نه دی چې مونږ یې چېرته ولیږو. هغه دلته لږې ډنډې ولړلې چې اوس یې لا بل ځای ته ولیږو. د قادر جان لور ډېره خشته یي خو د هغې قسمت ډېر خراب یي.
بیا سلطان هغه خپل ملګري له راغلی وي او دی د نیر غاړې ته ناست دي. نو سلطان ورته وایي یره جهانګیره دا غونډه څوک دی چې داسې د تاجرانو نه بتې ټولوي نو بیا به مونږ څه کوو؟ دی خو به زمونږ نه هم بته اخلي او زه خو بتې نشم ورکولی. دا ډیر خطرناک بدمعش دی سلطانه. د سره چې چا موسه پورې پنګه اغستې ده نو هغه سیده قبر ته تللی دی او مړه چې زمونږ کار ښه شي نو بیا به بتې م ورکو که نه. څه دومره غټه مسله خو نه ده. یره چې سر کې مونږ دله بتې ورکول شروع کو نو مونږ به خورې کامیاب شو. خو زه ټیک د دې ځمکې له څوک وګوره چې دا پې خرڅه کو بیا به ته مال واخلې او شورو به پې واچو. سلطان دې ملګري ته ښه وکي او ورته وایي چې کاروبار شروع کوو. دی خوا د قادرجان هغه زوی ملګرو سره ولاړي او دا غټ نشایي وي او جوارګر هم وي. د د پلار هر څه په جوارو کې بیللی وي. هلکه امجده د خور هغه رشته دې وشوه که نه؟ تا چې وې خلک یې نیټې له راغلي وو. نه کنه یاره هغه خلک ډېر لالچیان دي. زما د پلار نه ډېر غټ غټ ډیمانډونه وکړل نیټې کې نه ښوده ولاړل. ښه دا څه وې یار. نو ظالمه ته ورلسه وکړه که نه؟ پلار خو دې اوس بوډا دی. اوس تا له پکار دی چې ته ورلسه وګټې. نو زه ورلسه وګټم ما سره خو د خپل دارو دپاره پیسې نشته نو هغې له به دا دومره جهیز د کم ځای نه وکم. مړه داسې وکړې چې یو اخري غټ دام ولګوه که ودې ګټه نو بادشاه به یې ظالمه. نو دام په څه ولګوم ما سره خو اوس دومره پیسې نشته او پلار خو راله څه ووایم چې نور سم وکړي. مړه کو زما منې یو کار وکړه غوسه کېږې به نه. زه خو وایم هم په دې خور دې دام ولګوه. ما سره پارټي شته. هغې وایي چې څومره پیسې د ده په خوله راځي دومره به ورله مونږ ورکو. دې دې دام ولګئ. نه یاره خور باندې دامونه نه لګوم پلار به مې مړ کړي کو خبر شو. دی دا خبرې کوي چې دې کې دوه مضبوط کسان په دې هلک پسې راشي ولې چې د هغې په ده باندې د جوارۍ پیسې وي. هلکه تا زموږ د پیسو څنګه چلو کو نن ورځ دې راته ښولې وه شا به پیسې راوباسه. یاره ما سره خو پیسې نشته ما ته به لږ نور صبر کوې د پیسو انتظام به درله وکم. کله به کې انتظام دا خو تا موږ له شل نیټې راکړې داسې ښکاري لکه چې ته موږ له هسې چکمه راکې ودرېږه ستا سرو تخته هلکه. دا ملګري تخپې سپکې کې وتښتي او هغې د قادرجان زوی دومره ووښي چې د بوسو سخې ته جوړ کړي. ګرانو کتونکو اوس په دې نه پس څه کېږي دا به ګورو بل اپیسوډ کې. هغې پورې موږ سره اوسئ. ډېره مننه.